حق تعالی جل جلاله د داغه مړي بیان چې په بني اسرائیلو کې سوی دی حق تعالی یې و دغو بني اسرائیلو ته یادګار کوي او و نور را روانو انسانانو ته حق تعالی و یاد لري هغه وخت چې په تاسو کې یو قتل وکړه سو فدارأتم فیها تاسو پکښې کې مختلفه سولاست څنګه بازول دا په خطا وجل سوی بازول یا دا په قصد وجل سوی بازول دا خپلوانو وجلی بازول یا دا بیگانه وجلی بازول دا مداوالا وجلی اتمنو مداوالا بازول یا پیشاو دا ارکیسه چه وجلی خود درک ندی معلوم یو د خپل ګمان څخه نه دی د ګمان څخه کار کوي چې دا ګمان حرام دی دا دغسې ګمان دی چې هغه وإن الظن لا یغني من الحق شیئا په ګمان سره سړی حق ته نشي رسېدلی داسې یو مختلف روایتونه و نقلونه کېدله حق تعالی جل جلاله وایي زه هغه خدایم چې قاتل د دې مقتول مې معلوم کړي لاندې څومره اشتباه پر دې مخلوق باندې دا څه علامو کلی چې طرف پروت دی پر دې باندې هر یو در اشتباه په دې کې لاندې د دغه رویه کتابونه وایي زموږ وروستی د مذهب په تاواوي وایي که چیرې په یو ماله کې مړی پیدا سو سهار خلک را کښېنستل په یو کوڅه کې یا پر یو چوک کونه باندې مړی پروت دی هېڅ درک یې نه دی معلوم چې څوک دی دا سړی فرض یې کړه یا هېڅ درک یې نه دی معلوم چې چا وژلی دی څنګه څه دی وژلی دی قاتل یې نه معلومېږي مدعي یې نه معلومېږي او مړی دی نو به څنګه کوي نو کتابي فتوا دا د وای 50 کسان به د دې مالیه د هغه خیار خلک چې بزرګانو ښه خلک یې معلومېږي معنا ملا دی بل حاجي آغا دی بل داسې یو صوفي عابد سړی دی بل تبلیغ والا دی بل حاجي صاحب دی بل پلانکی صاحب دی چې هغه معتبر خلک د دې کلي دي 50 کسه به دا خیار الناس راټولېږي خیار المحله قاضي یې راټولوي و دغو 50 کسان ته قسم ورکوي دا د قسامې مسله ده قسم ورکوي چې خلکو دا مړی چا کړی دی هغه موږ نه یو خبر داسې قسم ورکوي چې ستاسې چې په خدای سره قسم یې که تاسې یا کړی یا علم پر لرئ نو که داسې و چې دې 50 سره دا قسم واخیستی چې اوسئ بس خلاص دا مړی پر دې کلي نه دی تاوان بیا چې هر چا کړی دی خو کړی دی بیا قاضي پوهېږي یا دا کچاري پوهېږي شخېدل یې پوهېږي تاتیا یې پوهېږي پر هر چا چې تاوان یې هغه د حکومت کار دی خپل تلاش پسې وکړي خلک خلاص وکړی خلاص او که چیرې داسې و چې قسم یې نه اخیستی یا قسم زه نه اخلم نو ګوره اشتباه پر راله چې ونیسي یا خبر یې یا امراضه یې ورسره نه بیا هم دی نه دی چې دستي به نو د هغه پر غاړه چاړه ایښول کېږي چې دی پر مړ کړي یا بیا یې بندي کوي قاضي و یا اقرار وکړه یا جیل کاټ کړه یا به بیا د دیت حصه پر د باندې راځي دا نو دا رنګه هم ګورې چې دا مړی په بني اسرائیلو کې و دا ټوله ماله در دغه اشتباه لاندې وه حق تعالی وایي په تاسو کې قتل وسو ته یې در اشتباه لاندې واسطه چې پکښې کې اختلاف خدا وایي ما ښکاره کوي هغه څه چې ته چې پټول هغه خو دا دوه د اکا زامن وه دوی خو پټوله دا کیسه الله وایي ما رسوا کړل ښکاره مې کړل چې در غاړه یا د ښارګویې وینې بهېدلې قاتل یې په مخ کې د موسی علیه السلام و موسی علیه السلام ته وښوئ چې دغه دی نو نور یې څه کوي حق تعالی وایي دغه یوه قدرت ته چې مې تاسې وګورئ چې پر مخ د مځکې مې ای بني اسرائیلو د ښکاره کوي الله وایي دا د دغه د چې تاسې و ما ته سر پر سجده کښېږدئ تاسې مننه زما وکړئ
مګر څه کوي خدای وایي چې ستاسې زړونه د ډبرې په شان سخت شوي دي بلکې لا سخت دي در ډبره ځکه چې د ډبرو 3 رقمه دي بعضې ډبرې چې د خدای د بیرې څخه وایي وچاودل شي یو بعضې ډبرې دي د خدای د بیرې څخه وچاودل شي اوبه در راچالانده شي 2 بعضې ډبرې د هغه غرو د سرو څخه د خدای د بیرې د غره و نسته راشي واسي وشکم چا ورسېږي قدرتي رایله شي دا ځکه چې حق تعالی په قرآن کې بیان کوي مګر انسان ته وایي ای انسان نه ستا زړه په ځان کې وبېرېدی چې دا یې هغه چاودنه ده نه داسې چاودنه وکړلې چې در هغه اوبه راوڅڅېږي د اوښکو د پښېمانۍ نه داسې وکړله چې دا د غره د سره چې هغه کم کارونه د ناروا دي کول د خدای د بیرې سې پرېږدي و توبې ته وجز ورکوي که یوه خوا نه درکې راغلی نه دی په ډبره کې نو 3 شیان سوله هغه 3 سره په انسان کې یو لام نه راغلی نو الله وایي ستا زړه ای انسانه در ډبره لا سخت دی حدیث شریف کې راغلی دی وایي 4 شیان چې دي علامه د بدبختۍ ده الله مو دې وساتي 4 شیان علامه د نیکبختۍ ده نه 4 شیان چې علامه د بدبختۍ ده هغه چې دي اول وایي جمود العین وچوالی د سترګو دی د اوښکو څخه بس چې د سړي در سترګو اوښکه نه څڅېږي دغه اوله علامه د بدبختۍ د پاک خدای مو دې وساتي یقینا منئ چې پخوا به دغونه انسانان سره کښېنستل زموږ وروستی د وختو چشمدید کیسې دي د خدای او د رسول خبره به کېدله په دې انسانانو کې به داسې غلبلې شروع وي هغه به هم د ساده کیسه به وده شي بله هم ډېره نه وه دغه څنګه هغه زړونه چې وه د هغو پیشنه و د اولنیو د نرم وه د خدای خوف پکښې کې و چې څنګه به د خدای خبرې ورته شروع شولې هغه د خدای خوف پر جوش راغللی په دې انسانانو کې نو دې چې وجوشېږي خامخا یې تر دغه منفذو خلط ویږي بیا به نو د سترګو اوښکې توی شولې اوس په هغه کیسې پسې نو اوله بدبختي په انسانانو کې چې دی علامه د بدبختي جمود العین دی چې د سترګو وچوالی دی دغه حق تعالی جل جلاله د خپلو بندګانو په صفاتو کې یو عظیم صفت په 9مه سپاره کې د قرآن شریف په دغه سره یادوي الله وایي واذا سمعوا تفیض اعینهم من الدمع دا سمعوا 9مه سپاره الله وایي زما د بندګانو یو محبوب صفت په بنده کې دا دی چې دی زما کلام واوري زما د کلام د اورېدو څه بیا در سترګو اوښکې څڅېږي دا یوه نښانه ده د بدبختۍ دا یو دوهم چې دی وقسوة القلب سختوالی د زړه چې پر چا باندې نه زړه خوږېږي نه زړه درد باندې کوي بس که راغلته ناست دغه که خبر چې د پلانکي کور ور واخیستې دی وایي وخاندي وایي د غونډو دې نور پسې واخلي دا کې نه دی فرما دي بس آرام یې لنډی ده فرما دي اسودګي فرما دي خدای تعالی دې فضل را باندې کوي بس دا د ځانو خواته یې راکړي سخت زړه کتابي بیان دی وایي که چیرې زړه د انسان د خدایه وبېرېدی په زړه کې نرمي راغله په لاس کې په سترګو کې په خوله کې په غوږو کې په اډو کې په مغزو کې په پښو کې په پلو رګو کې په ټولو کې د خدای خوف چلیږي ټوله د ناروا څخه خود به خود ساتل کېږي بیا که څوک یې که نه یې
ځکه چې زړه رئیس د اعضاو دی، مشر د اندامو دی. چې کوم خیال په ده کې و هغه کومنده د یوه دولت ته ورکوي. زړه خو پاچا دی، د خپلو خیالاتو سره دی د دولت چلند کوي. نو د ده په خیال کې که د الله جل جلاله خوف پروت و، د ده په خیال کې د الله جل جلاله بندگی پرته وه، د ده په خیال کې د الله جل جلاله د رضا تقوا پرته وه، او د ده په خیال کې وسیله رحمي و نرمي پرته وه، نو دی څه کوي؟ همیشه دا رپورټ ودې خپلو رعیتو اندامو ته ورکوي، لاس ته وایي پام کوه، سترګو ته وایي هېڅ ګناه. بیا یقین وکړي سړی نه شي پر جلاور کېدلی، ځکه چې د خدایه بیرېږي. او که زړه سخت سو، لکه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، وایي انسان دا زړه داسې تک سپین دی د انسان دا وار د واره لکه هغه واوره وایي. یقین دغه اجر اسوده نه ده، دا وار د واره چې دنیا ته راله وایي دا دغسې تکه سپینه وه لکه واوره، د اجر اسوده دغسې وه. خو وګورئ دا مثال د زړو د انسانانو الله جل جلاله ښکاره کوي. وایي چې په هر ځای کې به یو ګناه وسوله، پر دې اجر اسودې باندې به یو تور ټکی پیدا سو، بل به پیدا سو، بل به پیدا سو، بل به پیدا سو. نه دا وار د واره تکه سپینه وه لکه دغه کاغذ یا دغه د حجر الابیض وه، سپینه ډبره وه. دا اوس چې حجر اسوده بولي، دا د ناموخې نار چې اورېدلي دي. دا کېدل څو چې د دې عالم په ګناه سره دا د نوم یې اوس توره ډبره سوله، دا ټوله په ګناه توره سوې ده. نو یو حکمت وایي د دې دنیا ته راتلل مثال د ده زړه د مسلمان دی، چې الله وایي ستا زړه دغه ډول صفا ده. حدیث شریف بیان کوي، وایي انسان چې یوه ګناه وکړي، رسول الله ویل پر دا زړه یو تور ټکی پیدا شي، خال وشي. ده بله ګناه وکړي بل خال وشي، بله ګناه وکړي بل خال وشي، څو چې دا زړه عبارت تک تور شي. چې تور سو خیالات بدل شي، خیالات بدل شي. هغه بدل خیالات بیا د زړه څخه و اندامو ته راځي، باره سترګې، غوږونه، خوله، لاسونه، پښې، د دې څخه یقین بیا د بیابان یو چرموشان جوړ شي. باران بیا دې نو نه په ظلم باندې، نه دې په غلا باندې، نه دې په خون باندې، نه دې په سود باندې، نه دې په غیبت باندې، نه دې په درواغو باندې. ټول شیان د سترګو څخه حیا ولاړه شي، د غوږو څخه حیا ولاړه شي، د خولې څخه حیا ولاړه شي، د لاسو پښې څخه حیا ولاړه شي. بیا هر څه چې پر لاس ورځي هغه کوي او هیڅ سپاک نه پکې ده. هر څوک بیا د خدای او د رسول په خبرو دغه توره درګاه و دې تور زړه ته ور وټکوي، دی نه خبرېږي، دی نه خبرېږي. کتاب کې راوړي دی، وایي یو ښه سړي د بله څه پوښتنه وکول. دا پخوا ولې یو عالم به و یو امي انسان ته یو خبره وکړله، هغه به هم ژر پوه سو، هم بیا درې وخته پورې په ذهن کې پرته وه. زه داسې کښنی وم، یعنې یو سړی ګاډي داسې زموږ یو ملا صاحبه داسې ویل کښنی وم. اوس لویه وسیتې نه زده کېږي، وسیتې دستېرې راته کښنی واله ده ورته ویل دا د دې ویل پخوا چې وه عوام بیده وه، علما ویښ وه، نو چا بیده به ما څنګه ځینې وایي ده به برته وښوره او بیدار به کړي. اوس ولدی زمانې ته را رسېدلي چې علما بیده دي، عوام مړه دي، پر مخ باندې مړه دي، ځکه چې زړه مرګ لري. یقین دا دی، یو خو دا مرګ دی چې دنیا څخه مړ شي، جلا مرګ دی، یا ځان ته یو شخصي مرګ لري دا زړه. نو علما بیده ځکه وخت راغلی، عوام مړه دي، نه دا مړ بیده راویښولی شي، نه بیده دا مړ راویښولی شي، پراته دي، کار نشي، کرنټ نشي سره ورکولی. الله مو دې وساتي. لکه اوس دا زموږ وروستی وخت دی، کار مو نه دی ښه سره اخیستی، ولاکه به ښه د وځې کار مو نه دی سره اخیستی. بس که علم هر څو ناپایه دی او هر څو بیا اندازه دی، خو زموږ چندانې حصه نه ده پکښې کې داسې ماموره سوې ده، داسې د خوا ماتې رقم، د مړې خوا رقم،
داسې زندګي د دین سره کوو د خدای او د رسول داسې عاشقان یې نه یو داسې علایده بلبلان یې نه یو داسې علایده خواهشتمندان یې نه یو داسې وینې داسې مړه خواره کم مړه خواره کم نو زړه چې تور سو رسول الله ول په دغه ټکو د ګناه بیا په زړه کې خیالات بدل راځي هغه کومنده دی دولت ورکوي بیا په انسان کې هیڅ کله اداره نشي راتللی بیا هیڅ کله اداره نشي راتللی دوی وایي یو غل و غلا کوله تورې ژیړ شي بیا د سپینې پورې نو ولې بیا دی نه د ځغاستې نه د اوښتلو وایي دا عبارې څه کول د شپې بیا د خپل کور سره را چې پاکې په شابې کړي وایي بیا خستې وسیله کې بیا وګرځي ډک بیا سوی کونج ته بیا وکړه سر به بیا ښځو زر چرمړې برۍ دک چې بیا غوټه پورته کړې وه بیا را واخلي طاقت یې نه کوي دا نو لاس چا مختص بیا خو نو کول غواړي نو سترګې چا مختص ولې بیا خو نو لیدل غواړي نو غوږ چا مختص خو اورېدل غواړي خوله چا مختص بیا خو ویل غواړي نو خو هغه رقم یې غواړي نو بیا که هر څه وکړي نشي کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دوهمه علامه د بدبختۍ په انسان کې سختیا د زړه ده چې په هېڅ نه نرمېږي د خپل خیال او طبیعت مې وایي ولاکه یو مې یادوي نو دا نو خدا مې دې وساتي داسې زړه دې خدای په مسلمان کې نه پیدا کوي دا خو زړه نه دی چې د خپل طبیعت یو مې دورې نه اوري نو دا 6,600 آیات خو ګرده نعوذ بالله تعالی چې غرق و ترک دې کړلی که ستا زړه درته وویل هغه ته کوې ستا خواهش درته وویل هغه به کېږي که د خدای وینا درته وسي که د رسول هغه به نعوذ بالله پاتېږي ولې وایم دریم شی د بدبختۍ طول العمل دی چې اوږد امید سړی و ځان ته کښېږدي بس اوږد امید مرګ یې و زړه ته نه لوېږي مرګ یې زړه ته نه لوېږي نه دی حدیث شریف کې راغلی د نبي علیه صلات وسلام مبارک فرمایي وایي انسان چې څومره شپې پر تېرېږي ټیم تېرېږي په ده کې په ټوله بدن کې یې زړتیا راځي الا الاسنان دوه شیان یو څه شي دی حرص چې دا په دې بیان کې هم شته دوهم و طول العمل اوږد امید او دې امید چې انسانان در دنیا ناکامه تېر کړي دي چې یو رب ښه پوهېږي حدیث کې راغلي چې نبي علیه صلات وسلام صحابه کرامو سره ناست و یو نقشه یې ورته جوړه کړله څنګه نقشه 4 دیواله یې پر مځکه باندې خط کشه کړله یو دیوال یې داسې ووایي بل یې داسې ووایي بل یې داسې لکه خونه غوندې 4 خطه یې وکښله چارخانه د دغه خطو د دانسه څخه یو خط کشکی در دې خونه یې وایستي اولتې وغورځاوي بل یې خط را کشکي په مابین کې ودراوي ګوره یو خجینې کشکي لرې و لکه د خونې څه چې واشکۍ کشکې د باندې وغورځوي لوی واشکۍ شفره او یو بل بیا په دا خونه کې پر نیمایي باندې ودروي بیا یې د دې بغلو د دیوالو د خافتونه ورته را کشکه پاره صحابه کرامو ټول په دغه شکله پوهېږي دي ورته ویل ول دا کښنۍ په مابین کې د دې 4 خطو ویني ول دا انسان دی دا چارخانه خط ول پر ده راګرځېدلې لکه د خونې دیوالونه دا ویني ول دا یې اجل دی دا هغه مرګ چې موږ تاسې بولو داسې چارپیره پر را پروت دی دا شمار ول په دغه کې دننه دا کښنې ویني ول دا د مرګ ماسیوا دا نور افتونه دي چې انسان ته داسې منتظر ولاړ دی نه دی خو د افتو په مابین کې دا دی لویږي نو هغه اجل دی د دې ګردو افتو که خطا سو اجل ته ولاړ دی د اجل څه نشي کتلی ول دا اوږد ویني دا لو اوږده تناوچه چې ولته پرته د ول دغه یې امید دی ګوره دی د اجل و دې خواته کریاب دی امید یې در اجل و آخواته لا د کلو دا پروت دی دې ته طول العمل وایي اوږد امید در کومه بلایې چیست دنیا هست و سرایی است می
هزار کشته افکنده در هر قدمی. وای دنیا څه ده؟ یو د ستړیا او د ستومانۍ کور ده. ځکه چې رسول الله وایي الدنیا سجن المؤمن ده. او هغسې کور ده داسې بې وفا ده. هزار کشته افکنده در هر قدمی. زر زر ککرۍ دا شپه ورځ در خپل ګام لاندې کوي. په دې کې به نو ګرد عمر د بل په سرو دا پره کېږي. نو ته به ګرد عمر در حساب وتلی. یو وخت به نو ستا ککرۍ هم که خدا کوله په دې کنډو کې چپه کېږي ده. ځکه چې هزار کشته افکنده در هر قدمی. وای اگر عمر تو مثل نوح لقمان باشد. وای که عمر ستا په مثال د نوح علیه السلام او د لقمان صاحب سي جان جهی چې فرمان باشد. رو به ورکوي چې امر یې در باندې وسو چاره نه لري. در بودن دنیا و بیرون رفتن ازو، په راتللو کې و دې دنیا ته او په بر تتللو کې د دې دنیا سره 1000 سال یک روز و 1000 سال یکسان باشد. یوې ورځې والا او 1000 کال والا یو شی دي. دواړه به په سپین کفن کې د ده کور سره وعنې د خیره سره ده. نو دوهمه د بدبختي علامه دا ده چې اوږد امید سړی و ځان ته کښېږي. مرګ یې زړه ته نه لوېږي. دغه که په خوله وایي چې په خوله خدای نه شي خطا ایستلی. ما او تا به خطا باشي، خدای خو نه شي خطا ایستلی. اکتالا وایي ما پیدا کړی دی انسان، زه نږدې و ده ته در حبل الورید یم. دا د غاړې در شارک خدای وایي زه در نږدې یم. څلورم شی د هغو شیانو څخه چې شي دی. نو نبي علیه صلات وسلام مبارک ویلی چې دا ګرده بدن زړیږي دغه 2 ورځ په ورځ ځوانېږي. دا اوږد امید و حرص. څلورم د هغو شیانو څخه د بدبختي الحرص علی الدنیا، چې سړی حریص پر مال باندې بس په هېڅ یې نه زړه کېږي، په هېڅ یې نه صبرېږي، په هېڅ یې نه بسېږي چې په اوغه اسمان یې ورته راوځړېدی ورڅکلی. دا 4 علامې که په مسلمان کې وي په بنده کې وي، دا 4 سره د ده احادیث د رویه علامې د بدبختۍ دي لنډه. فخدا مو دې وساتي. باید چې پر خپل حال باندې یقین سوچ وکړو، فکر وکړو او پر خپل حال باندې افسوس وکړو. دغه موږ ته چې سره کښېنو دا خو یو بانډار نه دی یقین، دا خو یو میله نه ده چې سړی یو میله ده وکړي، دا خو یو سیل نه دی، یو منظره نه ده. ولې په دې کې خو د منظرې شی ولاکه ستا خو زه مارچا لیدلی یم، ته یې ما لیدلي یاست. دا ماژت دی، خو د منظرې شی نشته پکښې کې، د میلې او د سیل شی نشته پکښې کې. دلته خو د عمل او د عبرت سوچ باید زموږ سره وي چې پاکه خدایه دا خو یې چې دي دا خو ګرده ولاکه پردی دي یا بېګانه دي، څه ناڅه خو په موږ کې ولچستانه. یا نو موږ به څنګه کوو د خپله ځان سره؟ دوستي به کوو که به دښمني؟ دوستي خو نو دا ده چې ول دوستي هغه دی چې ودې ژړوي، چې خپل ځان دې پوه کړي، خبر دې کړي. دښمني د ځان سره دا ده نو چې ول ودې خندوي چې سړی په کټ کټ تېر کړي چې ځان او موږ راړه نه لري. 4 علامې د بدبختۍ په مسلمان کې دا معنا. بل حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وایي ولا تکسر الکلام بغیر ذکر الله. دا د حدیث عبارت دی، الفاظ دی. ول ای خلکو تاسې ډېرې خبرې مه کوئ بې له ذکره د خدای، چې که یې هغه ذکر وکړه. لکه زه چې اوس هر څو ګډ سم ثواب پکښې کې دی، ګناه نشته پکښې کې، ځکه چې د خدا او د رسول د قرآن او د تفسیر بیان دی. او سوا د دغه څه چې بیا ګډېږم ګناه ده نه کې ولې. رسول الله ول تاسې ډېرې خبرې مه کوئ، که مو کولې هغه به مو ذکر یې. ولې؟ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله، ول ډېرې خبرې کول چې بې له ذکر د خدای قسوة للقلب، زړه سختوي. نو څه دي چې سخت یې کړي؟ نو سخت زړه خو لا ښه دی. په عربه په جنګ کې ژر نه خوږېږم که مې د چا سره جنګ ومانه. ښه دی چې سخت زړه یې نو
رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي ما وان ابعد الناس من الله القلب القاسي هغه ډیر لري لري د خدای څخه په ورځ د قیامت هغه سخت زړه والا دی دا اند تاوان پکې کې دی په ورځ د قیامت الله مو دې وساتي ډیر ډیر لري د خدای د رحمت څخه سخت زړه والا دغه کسړی په خوشاله شي سخت زړه خو نو شوی د تربور سره به سړی ښه په جنګ کې تکړی ګریا خو د خدای سي بیا ډېر لرې کړی داسې لرې کړی چې تو خپل ژوند به سره ورهم کړي دا د شیشه سر دې خلاص د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها څخه بیان دی د نبی علیه الصلاة والسلام صفیقی روایت یا دا مبارکه کی وای رسول الله ویل چې ای خلکو 3 دفتره په ورځ د قیامت ته انسان په مخ کې غوړیږي 3 دفتره الدواوین 3 دیوان یغفره الله ودیوان لا یغفره الله ودیوان لا یترکه الله یو دفتر دی چې خدای بخښه کوي یو دفتر دی چې پاک خدای نه بخښي یو دفتر دی په ورځ د قیامت چې الله جل جلاله یې نه پرېږدي د هغه پوښتنه وباسخاص کوي ګورې 3 شی سوله یو شی دی امید د بخښلو یسته یو شی دی نا امیده د خبره چې نه بخښل کېږي بس بخښه نشته او یو شی دی چې خدای نه پرېږدي د سوال څخه سوال یې اتمن الله جل جلاله وکړي هغه دفتر چې خدای نه پرېږدي نه بخښي هغه څه شي دی فالشرک بالله هغه شرک دی چې سړی پر شرک او پر کفر باندې مړ سو الله مو دې وساتي دا کتی نه پاتېږي د دې د بخښي امکان نشته که پیغمبران په شفاعت کې ودرېږي که رسولان ودرېږي خدای نور بخښي بس نه شفاعت کوي چې پر کفر باندې مړ سو د هغه کار خلاص دا معنا ځکه چې حق تعالی وایي ومن یشرک بالله فقد حبط عمله بس څوک چې په ما سره شرک کوي الله وایي د هغه عمل برباد یا بس هېڅ یې نه دي راوړي فالتو تللی و دنیا ته فالتو سړی دی را دا یا او الله وایي چې انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه څوک چې شرک په خدای سره وکړي خدای وایي حرام دی پر هغه باندې جنت و مأواه النار ځای وورځېده شک و شبهه په دې کې نشته د ژوندي کافر امکان د بخښي شته چې پښیمانه شي توبهګاره شي بېزاره شي او چې پر کفر مړ سو دا ختم شو دا دفتر خدا او اما الجوان الذي يغفره الله هغه دفتر چې امید د بخښي استاغه چې فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله هغه پریږي چې ستاو د خدای په مابین کې سوي دي سره ده نه دی ستاو د خدای په مابین کې سوي دي تا ته خپل ځان معلوم دی هر چا ته خپل انداره پرته ده بس څه پریږي کړي دي د خدای سره که و خدای ته پښیمانه سي و خدای ته عاجزه سي الله وایي وعده کړې ده چې زه بخښم د دغه روی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار نشي ګناه پاتېدلی د استغفار غوښتلو سره بخښی غواړه الله یې بخښي څه پرې چې ستاسو د خدای په حقوقو کې سوي دي لمونځونه به دې خامخا قضا کړي روژې به دې خامخا خوړلي و هغه خپلې جرمانې به ورکوې یعنې ګوره لمونځ قضا غواړي روژه هغه کفاره غواړي خو بیا هم د خدای دغه عبادت چې دې ضایع کړي الله جل جلاله ته چې ته عاجز یې وکړې یو ګناه دې کړې ده خدای در بخښي دا دفتر هم را مخته کېږي مګر امید د مغفرت یې شته الله خدای نه پرېږدي باز خاص یې کوي په ظلم العباد بعضهم بعضا ظلم د بنده دی پر بنده باندې لاندې په هره لار چې دې کړی دی ولاړ ولاړ کسي انشاءالله تعالی خدای وایي راوایي حساب راوکړه ظلم العباد په
په دې کې قتل راغلی، په دې کې غلا راغلل، په دې کې غیبت راغللی، په دې کې نور ظلمونه جرمونه ټوله درجې لاندې شوله. دا چې ولې راووسې مابین ته راو حساب کتاب را راغله. په دې دنیا کې یا په ځغستا یا په ورکه یا په پټه یا په شفاعت یا په یو رقم بل رقم وم سړی ځان د هغې محاسبې د میدانه څه ورکولی شي چې سر چې په پښو خلاصېږي نو څه غم کوم. په آخرت کې خو دا هم نشته، الله یې نه پرېږدي، پوښتنه کوي. د دغه رویه څخه هغه حدیث شریف راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا و یو ظالم ته په یوه کلمه سره کومک پر قتل د یو چا ورکوي، په یوه کلمه سره یې کومک پر قتل د یو چا ورکوي، لا به هغه سړی هم په ورځ د قیامت راپورته کېږي، په تندي کې بیا دا لیکلي چې انک آئس من رحمت الله، تو ناامید یې د رحمت صدق الله، د یوې کلمې والا، د یوې کلمې کومک چې و چاته پر قتل د یو مسلمان ولر ورکوي، په آخرت کې دی ناامید خدای راپورته کوي. او چې څه ګناوې خدای پیدا کړي دي یقین وکړي در شرک را لاندې در قتل بیا غټه ګناه. حق تعالی وایي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، که چا مؤمن قتل کوي په ناکه جزا یې جهنم دی ډېر وخت. او کې حلال و ځان ته بالي د مسلمان مرګ نه که ګر سره کتابونه دا قید وایي کفر دی، دا ستا مرګ ما ته روا دی، ستا مرګ پر ما باندې. او په ورځ د قیامت به وایي دغه مقتول راپورته کېږي، در لاس به دا قاتل نشي، در بدن بې وینې بهیږي، د الله بلا کیف حضور ته بیا پیښیي چې ای زما خدایه زه پر څه باندې ووژل شوم، ته پوښتنه د دا بنده څخه وکړه. الله جل جلاله به وایي په ډېره سخته او په ډېر غضب سره په ډېره غصه سره د دې قاتله څخه پوښتنه کوي چې ای ظالمه زما بنیان دې په دنیا کې ختم کړي، زما بنیان دې ونړاوه، ولې؟ نو حق تعالی مو دې وساتي د یوه قتل در جواب په خپله سړی وتاشي. خلک یا میلونه په غاړه ځړوي نو مسلمان لره یقین دا دی سوچ په کار دی باید سړی د ځانه سره سوچ وکړي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي را روان و د مکې مکرمې څخه پر آس باندې سپور یو پتک د اوبو ورڅخه و، نو بیا څنګه چې دی راغللی پر یو ایدره باندې په لار کې یو ایدره وه، دا ایدرې څخه دی وایي یو انسان راپورته سو د یو قبر څخه، یو نړېدلی قبر و د دې څخه راپورته سو، تک تور مخ یې دی، تک تور بدن یې دی، غږ یې را باندې وکړي ولې څه اوبه راکړه، ډېر تږی په دا لاس یې دی وایي زنځیر ځړېدی، دا صحابي وایي زه په سترګو وینم داسې په ویښ خوب موب نه دی دا. نو ما اس ورته تکیه کړي چې دا څنګه کیسه ده، بالا چې زه اوس دا پښه کښته کوم د دې رکیبو څخه یو پتک و یو اوبه ورته برابروم، دا زنځیر دی کش سو هلته په قبر کې دننه پر ما باندې غږ وسو ولمه ورکوه اوبه. یا خدایه دا څه کیسه بالا بعد هغې څخه زه په خپل کار لګیا یم، زه اوبه ورکوم څه دي، هغه وایي مې ورکوه، هغه وایي راکړه، نو زه یې ورکوم. بالا دا زنځیر کشیږي، د قبرو خواته زورونه وال کېږي، دی زما و خواته زورونه وایي. اخر که ګورم یو بل انسان د دې قبر سره راووتی، دا زنځیر یې پر دا لاس پیچي پیچي یو غمچنه ورڅخه ده چې څنګه یې دا سړی په هو واهی، دی وایي دا مځکې ټولې اور ورسره واخیستې، دا مځکې شاوخوا لکه پټرول چې وپاشي ولګي تر تو یې سرل مسول د دا یوې غمچنې څخه. نو بعد هغې څخه زه بیا څه در څه ویم چې په څه ویم، یو زمانه بعد چې را فرصت شو چې مې کتل ایده راته
آس ولاړ دی زه پروت یم. نو بیا مې بس ډېر زړه زوب او پریشانه سوم، پر آس باندې راسپور سوم. رالم کور ته. ادی خو نو زړور خلک وه، ځکه چې د محمد رسول الله په مجلسو په بغل کې پالل سوي وه. بس که موږ ته یې په اول جد د دې سړي متبه ده، پر دوم زاره چاودې باروي. یا راغلل کور ته راغلل د شپې صلات تهجد وکړي، صلات حاجت یې وکړي. دی وایي ما و الله جل جلاله ته خواست وکړي چې زما خدایه کومه واقعه چې ما پر مخ د مځکې ولیدل په ویښو چې په ما په خوب ووینم. دی وایي خوب مې لیدی، هغه انسان و هغه انسان دواړه په دوزخ کې دی، هغه زنځیر دی، هغه سړی دی، هغه رنګ دی، هغه کیسه ده. بیا مې د دا یوه څه پوښتنه وکړه، ما ورته ویل دا څوک دی، څه ګناه یې کړې ده چې په دومره لوی جیل او په دغومره لوی جرم کې لګیا دی؟ هغه راته وویله ول زه ملایکه یم، دغه بنده دی چې د جرم پوښتنه کوي. ما ورته وویل ول جرم یې دا و چې یو وخت دی پر لارې تېرېدی، یو مظلوم انسان ظالم چپه کړی و ده ته دا مظلوم ورنارې که چې وروره مسلمانه ده دی ورته وکتله جنې تېر سو، د هغه مظلوم غور یې نه وکړي، الله ول ده تا ترین چې ور وغورځوي. نو پاک خدا مو دې وساتي چې په خپله سړی ظالم وي. حق تعالی وایي ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. نه دی دا آیات دی، میلان مه کوه د ظالم و خواته، مه درېږه پر پله د ظالم باندې، مه وایه پر خوا د ظالم باندې. الله وایي فتمسکم النار، اور به دې ورسره وڅټي، تا به ورسره وڅټي. دی مه کوه ښامار په لکۍ بازۍ مه کوه، خورې دې تېروي دي. او دا حدیث هم دی، رسول الله والکچیری په مشرق مرخاته کې یو چا ظلم کاوی، په مغرب کې یو څوک خبر و هغه په خوشحاله و چې پلانکی یې وژل، نه به یې وژل، ښه د دې سم خلاص ډېر لا به په ورځ د قیامت دغه په صف کې د هغه راپورته کوي. دا صفا حدیث دی، تا دې لیدلی ګر سره نه یې، مګر چې په ظلم یې خوشحاله یې یقین وکړه په ورځ د قیامت دغه حدیث در وایي. لا به په ټولۍ کې د دغه ظالمانو راپورته کوي. داسې سره ګډه وډه کیسه ده، داسې په خدای لکه اورېښم چې سړی سره چپه کړي، باره یې درک نه معلومېږي چې سر یې کمه دی، پای یې کمه دی، میان یې کمه دی، خو یو غروړه ده پرته ده. بس دا زموږ وروستۍ زندګي دغه ډول یو د ورېښمو غروړه جنې جوړه شوې ده. د هرې خوا چې راواخلې ورته اریان شي چې اوس یې څنګه کوي. نو قتل ماضي شی نه دی، د دې بس خاص الله جل جلاله کوي. هغه چې دی ظلم د بازو پر بازو باندې دی، دا خدای لري، خدای بس خاص کوي. هغه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس عیال الله، والانسانان د خدای عیال دی، قابل کیف د خدای مخلوق دی. څوک چې د خدای د عیال سره شکی الله پر هغه باندې رحم کوي، څوک چې د خدای د عیال بلا کیف یعنی د مخلوق سره بد کوي الله پر هغه باندې غضب کوي، قهر کوي. نو پاک خدا مو دې وساتي، الله دې توفیق د نیکۍ راله راکړي. ترجمه به وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نو زه خدای د طالبانو پر طرز مخته یم، دلته په دې خطي کې بعضو ویل چې موږ ته تورې و ترجمه وکړه چې موږ یې زده کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ معنا هغه وخت، اذ هغه وخت خدای وایي قتلتم چې تاسې مړ کړئ، قتل و مرګ ته وایي. اذ وخت سو، قتل مرګ سو. و اذ هغه وخت قتلتم چې ته یې مړ کړئ نفسا، یو نفس، یو بدن. چا مړ کړي؟ هغه دوه کسانو مړ کړي، نو نسبت یې خود خدای ودی ته کوي. نو بل څوک د بیابانه نه دی راغلی، نه یو شي خوړلی دی، نو چې مار مړ کړي یا لیوه مړ کړي، خو دوی مړ کړي. الله وایي پس د دې مرګه بیا فدارأتم تاسې مختلفه سولاست فیها په دغه مرګ کې ده. هغه ما درته ویلې چې اختلاف داسې
چاول په کسته دی، چاول په خطا دی، چاول بېګانه وژلی، چاول خپل وژلی دی، نه چاول څنګه وژلی سره، دا اختلاف دی. قد دارعتم تاسې مختلفه سولاست فیها په دغه مرګ یو د بله یو ول پلانکي وژلی دی او ول پلانکي وژلی، خو شل تورې ګوتې موښل کېږي دلته. الله وی والله زه مخرجون را ایستونکی سوم، ښکاره کوونکی سوم، اخراج را ایستلو ته ویل کېږي. ما د هغه شي کنتم چې تاسې واست تکتمون پټوونکي، تاسې خو نو پر ځان نه برابروله. الله وی ما ورته ته ښکاره کړلی هغه شی چې تاسې یې کتمان کاوئ، پټېدل مو کوله. والله خدای مخرجون را ایستونکی سو ما د هغه شي کنتم چې تاسې واست تکتمون پټوونکي. د کوم شي کتمان پټېدل چې ته یې کول، الله وایي ما د هغه ښکاره کېدل وکړل. کتم اصلي کې دا د دوو وږو مابین ته ویل کېږي، هغه کې خو نو هېڅ څه دې ته نه معلومېږي، پټ دی بس دلته شی پروت دی، نو څه نو د بل وږې سړی ښه ژر لیدلی شي، د بل څټ سړي ته د یوار پروت دی، خپل نه معلومېږي دا نو پټ ته وایي. فقلنا الله وی نو موږ درته وویله چې اضربوه ویې وهئ، یعنې ودې وی دا خپل قریبان دې وی ببعضها په بعضو سره. موسی علیه السلام چې نه وایي د باره به دا قریبان وایي ها یم دې وژلی یم دې جادو وکړي، یا نه وایي دا جادو دې وکړي موږ دې په لاس ورکړل، یا موسی علیه السلام دا دې زموږ سره پړه وکړل، یا صاحب دا دې پړه وکړل، پر موږ پر خپلو دې تاوان کړي. څه معلومه ده که د کلي خلکو وژلی و دا باندې یې کولې که نه، الله ول دا غوښې یا دا غوا و دوی ته په لاس ورکړه، دوی دې نو فقلنا موږ ویله چې اضربوه ویې وهئ ببعضها په بعض سره، بعض معنا په یو ټوټه سره، هره ټوټه ژبه هم صحیح ده، لکۍ یې هم صحیح ده، پوست یې هم صحیح دی، زړه یې هم صحیح دی، دغه یې هم صحیح دی، چمړه یې هم صحیح ده. کذالک الله وای دا مې د دې دپاره وکړله، کذالک دارنګه یحیی الله الموتی، خدای وای زه داسې بې اسبابو مړي ژوندي کوم. اسباب نه غواړي دا، که اسباب وای نو خو وایي چې په ژوندي نو ژوندی سوی وای، ولې ما درته وویله که ستی فایدې چې د ژوندي و د ژوندي څه ژوندی جوړېدای شي، ده هغې د مور د پلار څه اولاد پیدا شي، د مړه د ژوندي څخه ژوندی جوړېدای شي، لکه عیسی علیه السلام د مریم څه یا حوا نه د آدم علیه السلام. د مړه څه ژوند یا د مړه څه مړی ژوندی کېدل، دا مرګ چې و مرګ ته کرنټ ته حیات ورکوي، دغه ناولاده ده، ځکه چې ماده د ژوند نسته ګرځنه دلته. الله وایي داسې مې وکړله دپاره د دې کذالک دارنګه یحیی الله الموتی، خدای وایي زه را ژوندي کومه مړي، دا چې تا ته معلومه شي چې په قیامت هم خدای داسې بې اسبابه بې مور و بې پلاره بې له واویستو دغه مړه را ژوندي کولی شي. خدای څه فرق دی دا؟ او ویوریکم ته یې ته ښکاره کېدل کوي الله آیاته خپلې نښانې د قدرت، لعلکم دپاره د دې چې تاسې تتقون تعقلون سوچ کوونکي سئ. الله وایي دا نښانې ورته ته د ښکاره کوم د دې دپاره چې سوچ وکړي، فکر نو وکړي، بې سوچ او بې فکر خو نو فایده نه کوي، نو چې سړی سوچ وکړي دا معنا. نو دغه کارنامه یا دغه نښانه د قدرت الهي چې و دوی ته وسوله، په سترګو یې ولیدله، په زرو زرو انسانان راټول وویلیدله، دا اوس د خدای د قدرت د منلو وکه نه وه، نو وه د زړه د نرمېدلو وه، د آینده دپاره د سمېدلو وه، سربیره پر هغه باندې دوی څه وکړله، ثم قست قلوبکم، خدای وایي د دغه لیدلو بعد هم ستی زړونه سخت شوله، هېڅ دې د خدای د قدرتو وزله ته نه لوېدله، داسې پر لاس مو ښکاره کړله، داسې پر سترګو ښکاره کړله، خدای وایي ستی زړونه د دغه بعد هم من بعد ذلک پس تر دې لیدو فهیه دا زړونه مو دی سوله کالحجارتې لکه ډبرې، حجاره ډبره ده، او اشد یا لا سخت سوله قسوه ډېر سوله قسوتن از روی سختي تر دې ډبره له. ستی زړونه د دغه نښانې بعد الله وایي دی سوله لکه ډبره، یا د ډبره لا سخت نه کوي،
ولې نو څنګه سخته ډبره خو انسان دی وایي در ګل نازک دی نو د ډبره نو څنګه سختې اکتالا وایي په دې و ان من الحجارة ته وګوره بعضې د ډبرو څخه لما خامخا یتفجرو بهیږي منه د دغه څه ډبرو څه الانهارو ولې تاسې ورسئ په غرو کې وګرځېړئ سختې ډبرې دي چینې جنډا چالانه دي
چینی جنډا چالانه دی دغه د من خشیت الله د الله د ویرې څخه پیښه ده دغه ګورې و ان په تحقیق سره من الحجاره چې د ډبرو څخه لخامخا ما هغه سته یتفجرو چې بهیږي منه د دغه ډبر څخه الانهار ولې ځینې بهیږي یو حدیث کې راغلی د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک را روان دی ډېر تږي شول باره یو ثابت ولته ورته پر د غره مې سلام ووایه که په تا کې چینې سته راویښئ چې موږ تږي د رسول الله د دی معجزې نه وې داسې موږ ډېر تږي په تکان مو وچ دا صحابي ورغی باره یې ورته وویل محمد رسول الله سلام در باندې وایي وایي که په تا کې اوبه سته موږ ډېر تږي او اودسونه مو نه لرو دغه راوښیه د دې غره د خوا اواز ورته وسو باره یې ورته وویله ول پر محمد رسول الله مې سلام وایه و هغه وخت چې الله جل جلاله دغه آیات کریم د لوح محفوظ پر مخ باندې ولیکي چې یا ایها الناس اتقوا چې ای انسانانو الله وایي ځان وساتئ د هغه اوره څخه وقودها الناس والحجاره چې بلیږي په انسانانو په ډبرو سره د هغه بعد څخه مې دوغنده ژړلي دي زما په ذاته خدای قسم دی که یو څاڅکی راکې پاته شوی ګورې دا دی نه دی چې ناولده خبره ده په کتابو کې د حدیثو شته دا غره دا دی د خدای د بیرې څخه ژړلي دي لما یتفجر منه الانهار دی ولې ځینې بهیږي دا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې فوج غږ وکړي ول ستاسې په یو پته کې یو غړپ شته که نه شته یوه د یوه کتل الوه صاحب زما په پته کې دا دې غړپ شته رسول الله ول رایه هغه شی راوړ باره یې پر دې پتک باندې دا یو اسباب و عالم چې ښکاره کول دا شی لاس پر کېښوی در دغه ګوتو د رسول الله اوبه چالانه وای په دغه کې ګورئ د موسی علیه السلام څخه چې امت اوبه وغوښتلې تی ته چېرې سوله کوم په یاد د ډبره واله پله کړه دوله شینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم در دغه ګوتو چالانه سولې پتکان بدنۍ اودسونه کتغونه کټوي جېګونه ادب دي حیوانان په اوبېدل چې ګرده فوج فرش باره نبي علیه الصلاة والسلام ول څنګه سول خلاص ول الله چې ځینې پورته کړي چې ویې کتل پتک دی هغه یو چړنګی پکې ښکاره پتک نه و ډک داسې معجزې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دنیا او صحابه کرامو ته و دنیا ته ښکاره کړي حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام یو کلي له ورغلی هغه کلی داسې آباد و چې بالانو نه ورته جوړېږي بیا مګر په یو غر ور نږدې و په دې کې ډېره سخترینه ژړا وه بیا د دې خلکو څه پوښتنه وکړه چې دا څنګه ژړا ده هغه ورته وویل صاحب زموږ نه پاید کېږي د وخت وخته دغه یو ژړا ده په دغه کې پورته کېږي پر یو مخصوص وخت باندې دی خو نو نه شي نو عیسی علیه الصلاة والسلام ورئیس دا اوبه د دې غره څخه دا اوښکې وې چې راچلان ملکونه په آباد ارغنداو دی چې ورغلی صاحب مانه باره د الله جل جلاله څخه خواست وکړي ولې الهي ته په دې غره کې قدرت ته خبر وکړي چې زما سره وکړي دا غر وایي داسې ښایسته و دا څه ښایستې ډبرې چې وې دا نقشې دا په دې کې پرتې وې کفار پر وروستیو قرار وې دا ښایسته و نقشې ځینې وړلې بوتان وې ځینې جوړل داسې یو په دنیا کې یو ښایسته یو سونا غر ولنډه دا پیدا و نو بیا عیسی علیه الصلاة والسلام پوښتنه جوړه وکړه چې ای غره ته خو ډېر ښایسته یې او ډېر خوبصورته یې د مځکې پر سر باندې ستا په شان ښایسته غر نشته ته ولې ژاړې دغو ټول کفارو زما څخه معبودانو جوړ کړي دي زما څخه ډبرې وړي دي چې عبادت یې کوي عیسی علیه السلام ورته وویل ستا یې په څه اوس زه هغه وخت د خدای د عذاب وبېرېدلم چې الله جل جلاله د ملائکې په لاس دغه آیات ورکړی و چې وقودها الناس والحجاره شاید دا به په تورات کې هم د آیات ځکه دا قصه د عیسی علیه السلام د نو د قرآن در نزول د مخه پیښه ده
او شرک و بدپرستی و کفر په ټولو صحیفو په ټولو کتابو کې د اوله څه بیا در ازاله پورې حرام دی ناجایز دی نه دی چې دا شرک نو یو وخت روا و بیا ناروا شي یا شراب روا و بیا ناروا شو هغه دونه کار نه دی دا شرک د نفس شی دی مګر پاتې سو کفر چې دی هغه په هیڅ وخت کې نه دی حلال شوی او هیڅ وخت نه دی روا شوی نو حق تعالی وایي دې ته وګورئ چې د ډبرو سلادا دی ولي و ان په تحقیق سره منها بعضې د دې ډبرو څخه څنګه له خامخا ما هغه ډول دي یشققو چې وچاودل شي فیخرجو منه الماء فقط اوبه در راوځي یو کوچنی چې نجنې جوړ شي هغه خو انهار و هغه د رودونه وبیول و ان په تحقیق سره منها بعضې د دې ډبرو څخه له خامخا ما هغه ډول دي یحبطو چې رایله سي د غره د سره څه د غره و نسته من خشیت الله د بیرې د خدای درې رقمه شوې که نه وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله ناخبره د عمله څه د بندګان بنده ته وایي ای بنده نه ستا در سترګو سیلاب راغللی نه ستا در سترګو چې نه راغلله نه د دې خپل عادته څه د دې غره د سره څخه د غره و نسته رالي چې توبه دې وکړي او خدای ته دې پښیمانه شي نو به د خدای ګیله ولې زموږ څخه نه یې لنډېده نو حق تعالی دې توفیق موږ تاسې او نورو مسلمانانو ته راکړي الله دې د عمل توفیق راکړي دا مولوي صاحب نو شاید ته ویلي زه خو لا نه وم راغلی پر دې میز باندې دا د خپلې مدرسې اسناد او دا چټۍ ایښې ده الحمدلله رب العالمین صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تفسیر شریف بیان کوي چې دغه آیاتونه مبارکان په شان کې د هغه انسانانو د هغه علماو د یهودو نازله سوي دي چې هغه په هغه وخت کې علما دی و پوهان دی و سرپرستان د دې امت دی و څنګه کوله د پاره د خپلې تنخواه یا د خپلې ګزارې یا د خپل چلاو په تورات مبارک کې بیا کتله چې کوم صفات به د محمد رسول الله په شان کې وه هغه الهي منزل هغه بیا خرابول او د ځانه څخه بې لیکنې ورته کولې ده بیا به خلکو ته ښکاره کول او ښایسته کول چې دا خدای دغسې وي نو عوام خلک خو چې هغه عوام وه په ورځ د قیامت به هم عوام خلک د ناپوهۍ په لحاظ سره د علماو ګریوان ته لاس وراچوي چې موږ ته دغو خلکو هیڅ نه دي ښوولي نه دي ویلي حق لري باندې او علما بیا هم حق پر عوامو لري داسې یو د بله وینې حقوق سره لري نو دا و چې حق تعالی جل جلاله په دغه نسبت سره د دوی زړونه مسخه کړله نو حق تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا به امید و دوی ته یې د ایمان راوړلو پر ما باندې مګر یا انیس راوړلی ځکه چې د دوی زړونه مسخه سوي دي الله مو دې وساتي سړی چې د خدای د دین سره د خدای د کتاب سره د خدای د خبرو سره ضد لري ټکر لري تضاد لري نو د هغه حق دا دی د هغه ګوت دا دی چې بیا به د انسان پر زړه او پر مغزو باندې قبضه اخلي بیا نو دا مسخه کېږي پسخه کېږي دا د عبدالله ابن مبارک صاحب څخه یو روایت دی وای اصلاح د امت چې د هم په 5 کسانو سره کېږي فساد په امت کې هم د 5 کسانو سره پیښیږي دا معنا ده یوه ډله وای علما ده یوه ډله د غزاتو د غازیانو ده
یوه ډله د زاهدانو د عابدانو دا صوفیان چې موږ بولو، بله ډله د تجارانو ده، بله ډله د والیانو د امیرانو ده. دا 5 ډلې دي. دا 5 سره هغه خیار ډلې بولل کېږي، هغه غوره په موږ کې نو څوک دي؟ دغه کسان موږ بولو. ولې؟ اما العلماء فورثة الانبیاء، علما خو میراث خواره د پیغمبرانو ده. هر چاته دا معلومه ده و عوام انسانان ته معلومه ده چې علما د پیغمبر پر مسله، د پیغمبر پر میراث، د پیغمبر پر تقریر باندې ناست دي. د دغه رویه حدیثو کې بیان راغلی دی ستاینه په شان کې د علماو، چې حدیث کې وایي که چا د علماو عزت کاوی رسول الله وی لکه زما عزت چې وکړي، څوک چې زما عزت وکړي الله وی لکه زما عزت چې وکړي. داسې یو سلسله ده وینه داسې. او زاهدان چې دي چې دا عابدان یې موږ تاسې بولو، دا صوفیان و بزرګان وایي دا عماد الارض د مځکې تنبیه دي. لا د مځکې لکه هغه خیمه چې وال سوي تناونه یې په جزیرکانو پورې ټینګي، دا تنبیه و تنې د مځکې دي. او غزات غازیان چې دي جند الله، فوج د خدای دی، صفا د خدای ده، لشکر د خدای دی فی الارض په مځکه کې. ځکه چې دی د خدای پر دین باندې د خپل ځان او خپل وینه او خپل سر او هر څه قربانوي. دې ته د خدای صفا، د خدای سپایي، د خدای فوج ویل کېږي. او تجار چې دي امناء الله، امینان د الله دي، چې د دې امت لپاره یو امینه ډله پیدا کړې ده، واکې ورکړی دی چې د بیابانو څخه شیان راوړي پر دو خلکو باندې په ګټه سره بیا خرڅوي. خدای دی ورته امین کړی دی چې یعنې داسې نو هم مه کوه چې یکایک یې پر ګټې، یکادو یې پر ګټې فرض کړه، او داسې مه کوه چې د بل دپاره یعنې وچلېږه لنډی فارسو چې دې هلته رانیولي په هغه یې راکړه دلته راکړه. داسې خو نه هم نه کېږي. په انصاف سره، په انصاف سره، ځکه چې دا امین د خدای د خوا ټاکل سوی و دغه امت ته دی. والولات مشران چې دي، واکمنان چې دي، په همر رعاتو ګوادی چوپانان و شپنیان د دې امت لپاره دي. ځکه رسول الله وایي کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیه. ګورې دا 5 پرس والعلما ورثة الانبیاء، زهاد عماد الارض د مځکې تنبیه و تنې، غزات جند الله د خدای فوج سپایي، تجار امناء الله امینان د الله دې په مځکه کې، والولات فهم الرعات چوپانان و شپنیان د دې امت لپاره دي چې ټاکلي دي. چې ګوره چې یو چرمرمش یې درڅه ونه خوري، ګوره چې د یخ او د ګرمۍ څه درڅه هلاک نه شي، ګوره چې د لوږې او د تنجې څه درڅه برباد نه شي. دا رمه پروردګار د دې مشرانو په قدرت او په اقتدار او په تصرف کې ولره ورکړې ده. ښه دا 5 ډلې خو ډېرې ښې ډلې دي. نو څنګه؟ نو فاذا کان العالم للدین واضعا وللمال رافعا. عبدالله ابن مبارک صاحب وایي که عالم د دین غزارونکی او د دین پایماله کېدونکی وګرځېدی، الله مو دې وساتي، وللمال رافعا د مال پورته کېدونکی وګرځېدی چې پیسه ګټل کېږي په هره لار چې ګټل کېږي. ګورې چې دین په دنیا خرڅوي یا دین د دنیا دپاره پایه ګرځوي، چې پر دې به پښه کښېږدم هغه غیران ته به مې لاس ور ورسېږي. دا دعا نه دی. او یا د دین تبدیل و تغییر د پاره د یو لحاظ د یو چا کوي چې دا خو بیا یو وخت کار ځینې اخیستلی سم انشاءالله، یا د بې خرڅۍ په وخت کې یا د بد خرڅۍ په وخت کې کار ځینې اخیستی سم. نو دین لره واضح سو، خدا مو دې وساتي دین یې کمبله کوي، اوار یې کوي، دی پر ګرځي د دې دپاره چې ګټه د مال پر وکي لنډی ده.
نو دی وایي فبمن یقتدی الجاهل همې به نو په چا پسې اقتدا وکړي لنډۍ دا خو هغه رهبر د دې لارې د پیغمبر دی و د چې خپل ادب و خپل مقصد جلا نشان ورته کښېښوي نو خو د دې خلکو سې ځان بیل کړي یا د علیحده نشان دی ولي یې نو وګوره چې کله به بیا پورته کړي نو دا عوام به اقتدا په چا پسې کوي نو ګورې اصلاح د دې امت چې د هم په اصلاح پورې د علماو اړه لري فساد د دې امت یقین هم په فساد د دې علماو اړه لري علما د بني اسرائیلو چې فساد جوړ کړي امت یې ټوله پر فساد واړوي پاک دامه دې وساتي چې د دوی د دغه قلم رویې او د دغه مال و پیسې دپاره یې دا تمام یهود کفار در دنیا تېر کړل او بالکل ولاړ دغه لوی ضرر او خطر یې ودې خپلو عوامو ته ور ورسوي داسې یې وکړله او پاته سو کومو علماو د وخت چې د کومو عوامو سره خپله وسیله او همدردي ښکاره کړې ده او دیانتي لارې ورته ښولي دي هغه امت خدای تعالی د هلاکت څخه بچاو کړی دی خو په شرط دی چې امت یې پر غوږ ورسره ونسي وینه دغه او که وایي ته لکه ټیپ ګډ اوسه ما چارنګه کوله ستا په ما څه نو دی خو نوم نه ده چې د ملا پر اوږه باندې د ضمانت نوم ختلی دی چې ملا صاحب د دغه پلانکي مضامین یې د دا پلانکي مضامین یې د دا پلانکي مضامین یې د دا پلانکي مضامین یې دغسې نوم نه ده په واشکي تړلی نوم نه دی ورته ځکه چې آیات کریمه د حق تعالی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي وایي ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم وایي په ورځ د قیامت زه د دوزخیانو سوال ستاسو نه کوم چې دا ولې دوزخ ته نو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیله الله خواست نه کوي چې خدای پیدا کړی د دې کار او خدمت لپاره د ملا سې نو هم نه کوي چې دا ولې دوزخ ته درته ولاړ نه دی نو دا په کار دی چې څنګه علما وایي هغسې عوام پر غوږ باندې ونسي یقین وکړي دا د علماو وسیله ویل دي بس د عوامو وسیله د خپله ځانه سره کول دي بس او که سړی د علماو خبرې هم په دې خپل زړه کې پر یو مبنا علی الغرض یې بولي های دا فلانکی خار یې راکړي دا فلانکي ته یې خار ورکړي خار څه شی دی خار خو زوز دی فلانکی داسې وکړه فلانکی بارونو هغه د خدای کلام نعوذ بالله من ذلک محمل معطل په مابین کې د ویونکي د اورېدونکي پاتې شو بارونو خود غرض شو نو دغه علماو چې دغه آیاتونه اوس پکښې کې نازل دي د دې رکوع مبارک یا د دې صورت مبارک او بیا موږ په ترجمه کې را روانو وو د علماو د لاس څخه و دغو عوامو ته خطر پېښ شولی عبدالله ابن مبارک صاحب وایي چې هغه مختاره ډله په انسانانو کې لومړی علما دي د دوی اصلاح د امت ته د دوی فساد د امت ته نو فاذا كان العالم للدين واضعا وللمال رافعا که عالم د دین غزارونکی او د مال پیدا کوونکی وګرځېدی نو فبمن یقتدی الجاهل ناپوه انسانان به نو په چا پوسي زه خو هم در خپله مقصده پورې کار کوم در خپله غرضه پورې چې د چا سمې غرض اصل دی هغه تا ارته ویله سم نه چې اصل دی او ما د بلانو چې کوم بلوم دغه سو دغه جامعه د دې عوامو د دې انسانانو بنو دی و د چا څه کار واخلي نو به ټوله انسانان په شک و تردید کې زندگی کوي شک و تردید بیا په زړه کې وراچي ځکه چې علماو یهودو داسې د دې خپلو عوامو سره وکړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه معززه صفات په تورات کې راغلي و دوی په قلم خراب کړله بیا یې د ځانو څخه ورسره وکښله بیا و دې خلکو ته لمبرونه د هغه په لاس ولره ورکړي چې تاسې یې ګورئ که دغه ډول سړی و دا پیغمبر دی هغسې نو چیرې و دا خو د انسان جوړ دی دا
دا خو د انسان جوړ دی چې د به ول شنې سترګې دي او تور مخې دی جګ سړی دی وچې بجلکې دي بدطبیعته دوامه مه ورسره کېږه داسې انسان خو پر سرزمین نه و ګرسره دا خو دی د ځانه جوړ کړی انسان هغه چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل صفات به چیرې وو د رسول الله هغه صفات وه چې اکتالا یې په قرآن کې بیان کوي چې وانک لعلی خلق عظیم په سورة نون کې خدا وایي ته ما پر یو ډېرو معززو خویو باندې پیدا کړی نو به دا و هغه سره لرې وه یار به د خلکو په زړه کې شک ورمنډي نو اکتالا و رسول الله ته وایي رسول ستا و دغو ته تمه د ایمان د هغو په خپله دا کار خراب کړی و غر کړی دی و اذا کان دوامه ډله مې راواخیستله و اذا کان الزاهدو هغه عابد چې یې بولو فی دنیا راغبا دا د پیسو خواهشتمن سي نو په بمن یقتدي التائب المذنب نو به بل چې دی یم بل کار ځینې پاتې سي هر څه چې کوي هغه د پیسو دپارې کوي که سر پټ یم که تسبیح اړوم که اودس تازه کوم که نفل کوم که ساښتم مقصد یې په زړه کې یو شی نو خو دغه لار باندې به نو یو بل ګناهګار څنګه توبهګار وګرځېږي چې وده ته وګورې چې خو د ده حالات تشدي ورته ښکاره کېږي دا انسانان خو اوس واضح دي سره لنډی نو هغه وایي زه خو ستا کارنامه وینم ته خو د دغه شي دپاره لګیا یې نو په بل ګناهګار کې به څنګه د توبهګارۍ و د بېزارۍ ماده پیدا شي نو باره د ده سګر سره عبرت اخلي دی نه دی چې په ده سره دي کار واخلي اقتدا دي ځینې واخلي و اذا کان الغازی طامعا وای که غازی بیا طامع د پیسو سو خبرې خو ګر د پیسې بربادۍ لنډی ده دا 5 ډلې 5 سره اوس ګوره پیسه یې درغر کوي که غازی داسې و چې طامع سو فکیف یصبرو علی العدو بیا به نو څنګه دی قدرت پر دشمن باندې پیدا کړي ځکه چې دی دشمن ته ور ولاړېږي هغه یو پلان ورته راواستي بیا د یاران کې کړه هغه یې بیا په دې رایته کې ورغورځي چې ښه شلوم بیا کړلی دی بیا دله درد ورسي دلته یو خاوریم سره لږ هغه بیا یو پلان ورته راوستي دا چې دوامه و درېیمه پلان د عبارت د دخله د خوف پسې ورته د هېڅ چې په واش کې یقین سړی داسې د زوره نه لوېږي لکه د پیسو په واش کې چې دا دې فرا وګرځوئ دا د 50 شیانو د زیریانو واشکۍ ځای پر ځای باندې سړی اډ پوست کې بس لکه سړی روکه خبره بیا و چاته کولی چې هغه درته وګوري داسې مځکې ته سړی وګوري څه دی کښته دا سترګې تخنوي دا خوله په خدای چې تخنوي دا د زړه درته ویلي بدن د انسان زړه تخنوي دا چپ کار دی هغه به غلطه خبره درته راخشتي چې کار یې در باندې کړی وای څنګه یې ویلی دی کښته ورته ګوري بس وایي و دا و یې نه خلاصېږي باله پسې ورته اوږدوي چې بې و نو غازي که داسې و چې د پیسو تامې سو بیا کامیابي پر دشمن باندې کته یې نشي پیدا کولی ګرد عمر بیا دشمن پر دغه باندې غښتلی دی او اذا کان التاجر خائنا که چیرې تاجر چې هغه امینه ډله د دې مخلوق د الله ټاکلې ده دی هم ورته خائن سي چې ګر سره یې د دغو انسانانو په زبېښلو زړه نه سړېږي رانیولی دی مثلا د خبرې په 50 ورکوي یې په 1.5 سلو په 2 اختر چې وایي نو کې نرخ لا پورته که پسې دغه یې وخت دی څو در څو به نو پسې ځي نو فمن یحصل الامانتو په چا سره به الله جل جلاله امانت په دې امت کې حاصل کړي چې هغه د امن ډله و هغه یې دغه ډول سوله چې در کالو یې په پوستو زړه نه سړېږي چې کالي جینې وکړم یا چې وم پوست مې جینې کښلی وایم نو به امانت په دې امت کې د کومې لارې راشي نه دی نو تاجر ګوا امین د خدای دی خدای تعالی وده ته په دغه لږ کې چې د ده وسیله پر دې مخلوق باندې الله برکت ورکوي
خدای به په خوشحالي په ارامي په بېغمي دغه لږ ګټه په ده وخوري او ډېره به وکړي په سرګرداني په جنجال په اضطراب په پر کور په نه شپه تېرېدلو شپه د دغه د لاسه مدیانو د غوښتونکو د فکرو د لاسه پر کور باندې مه تېره کنې ګټه یې ډبله کړې ده مګر دی په خپله یقین وکړه د سماوار د شپو څه نصف په خلاص چې وینې دی پر خوا تللی په هوټل کې شپه خدای تعالی دا د مځکې مخ ورته وورکړه نو د دې ګټې څه فایده ورسېدله او اذا کان الراعي ذئبا چې هغه خدای ورته چوپان کړی دی هغه په خپله ورته چرمټ سي نو فکیف یحصل الرعایة بیا به نو څنګه د دې رعایتو زندګي ارامه تېره شي نو بل شپانه نه خو چا شپانه و هغه دغه دی دغه هغه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله ول د امیرانو ظلم د مشرانو والتاثیر کوي په الزرع والغدرع په مځکه و په غولانځ کې حیا دي د غولانځو شیدې به ولوچېږي د مځکې برکات کښتونه به ختمېږي دغه یې لومړی تاثیر دی د ظلمو انسانانو چې واک په لاس کې حیا دي د زنانو د جګر شیدې ختمې شي د حیوانانو د غولانځې شیدې ختمې شي او په زرعه کې غدرعه غولانځ ته وایي زرعه و کښت ته وایي په کښتو کې بې فایدې یي بې حاصله یي بې برکته یي بې خونده یي نو بیا حضرت علي رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې کوي چې یا رسول الله دا ظلم د امیر دومره غټه دغه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وایي حتی العصفورة فی وقرها ول د چغوکې پر زالګۍ لا هم تاثیر کوي هغه د مځکې و د اسمان په مابین کې یو کور دی جوړ دی نه ول د چغوکو پر زالګۍ لا هم تاثیر کوي ځکه چې نو باره د ټولو شیانو برکت ولاړی د ټولو شیانو سوری ولاړی د ټولو شیانو میوه ولاړله د ټولو شیانو حاصل ولاړلی نو بالا د مرغانو زالګۍ هم وچې پاته شي سره نو پاک خدا مو دې وساتي الله دې توفیق راکړي دغه د علماو د یهودو کارنامه و باشدی پر دنیا باندې وکړله الله جل جلاله دوی په داسې نومو سره یاد کړله چې هغه نومونه یقین وکړي د کونو قیردة خاشعین په نامه سره دي الله مو دې وساتي دي خپل حوام غرق کړله برباد کړله او په یو بل حدیث شریف کې راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ولمن کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې ایمان پر خدای او پر ورځ د آخرت باندې لري فلیقم شهادته علی من کانت دی دې ادا کوي شاهدي د حق دا د حق شاهدي چې ده دا د ایمان د ټوټو څخه یو غټه ټوټه ده د نهکې شاهدي چې ده هغه د ایمان د زیان د ټوټو څخه یو غټه ټوټه ده څنګه سر مخلاص کنه د حق شاهدي چې ده د حدیث دروي د ایمان د ټوټو څخه یو غټه ټوټه ده د نهکې شاهدي چې ده د ایمان د تاوان د ایمان د زوال د ایمان د زیان د ټوټو څخه یو غټه ټوټه ده لکه څنګه چې په نورو شیانو ایمان د سړي څخه ځي یوه ټوټه د هغو د زوال د ټوټو څخه دا د نهکې شاهدي ده چې سړی ادا کوي در شرک را لاندې په آیات کریمه کې د نهکې شاهدۍ دومه یاده شوې ده خدای تعالی مو دې وساتي ډېر کوښښ وکړو د عزیزګلوۍ دپاره د یو لحاظ دپاره د یو مراعت دپاره د هر شي دپاره چې ادا کوي د نهکې شاهدۍ د ایمان د زوال د ټوټو څخه یو غټه ټوټه ده
سړی دې ډېر احتیاط کوي. حدیث کې راغلی دی وایي په ورځ د قیامت به دا د نهه کې شهیدي والا پر پلي صراط باندې ودرېږي داسې بې څنډي الله به سخت سوال و جواب ځینې کوي. دا یو. دوهم ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې ایمان پر خدای او پر ورځ د آخرت لري فلا یجحدو نه دې منکره کېږي حقا د هغه حقه څه هو علیه چې د بل پر باندې دی د ایمان د ټوټو څخه یوه ټوټه دغه ده چې سړی د بل په حق قایل یې بلکل په زړه کې هم مني په خوله یې مني چې راباندې دي د یوې څه نیولې بیا در سلو و در زرو و در لکه و در کروړو پورې دا به منې بې ځکه چې پرون په هغه حدیث کې تېره سوله چې ول یو دفتر دی چې خدای یې نه پرېږدي سوال یې کوي د هغه څخه یو دغه حق دی. کتاب داسې راوړي وایي په ورځ د قیامت به الله جل جلاله فیصله پر جنتیانو د جنت پر دوزخیانو به د دوزخ وکړي. یوه ډله د انسانانو به پر دې میدان باندې پاتې او په تکلیف کې به وي ډېر سخت. بیا به د الله بلاکۍ پسې پوښتنه وکړي چې ای خدایه خو څوک جنت ته ولاړه څوک ته موږ څه کوو؟ اکته الله جل جلاله وایي زه ستاسو سره هېڅ کار نه لرم ستاسو پر جمع باندې د خلکو حقوق باندې دي هغه پوهېږي ته یې پوهېږي کوم دوزخ تاسو دی کوم جنت تاسو دی ځکه چې دا حق الحب دی د بنده حق دی نو الله جل جلاله ورته وایي د هغه کار دی کې در بخښي جنت ته به مو کې در څه غواړي نو دوزخ ته به مو نو چې خدای لا نعوذ بالله من ذلک نعوذ بالله من ذلک اختیار او واک ځان ته نه راوړي نه یږدي ته نو چیرې دومره زورور سولې چې داسې په پسلنډو په پلنډو یې کوې اخر نو ورته کښېنې وانې لرم یا وغورځېږي وایي لا دا راکستو ولې غورځې اوس که وغورځېږي په آخرت خو به در ګردو د مخه ته راووځې ولې خو ډېر امید کېږي چې غورځېدلی نه اول دې راباسي و میدان ته دې رسوا کوي وایي راووس نه هلته به څه کوې دغسې خو نو نه ده نو رسول الله اول که د چا ایمان پر خدای او پر ورځ د آخرت بروسه یې پر ورځ د آخرت باندې دی دې څه کوي نه دې منکره کېږي پر حق باندې چې هغه پر ده باندې دی اوس به منکره شي قسم به واخلې پروا نه کوي وبې خورې شهیدان به در باندې راولي شهیدان ته به خوش کوه کې چې زه تا پېژنم د ته غزو چې پر ما ته نه کې شهیدي یاده ښه دې پسې وابېخې صحیح ده مګر بیا به څه کوي خدای ته به څه وایي خدای خو دې غواړي خدای خو دې ورغواړي نو ستا ایمان دی نو ایمان خو دا ته نه وایي چې هسې در غوږ تېر کړه در اوږه یې تېر کړه یا ایمان خو نو تصدیق بولل کېږي ایمان خو نو اقرار بولل کېږي ایمان خو نو دا مخ ته را روان یقین بولل کېږي چې دا به دې یقیني بروسه به دې ده لکه پر دغه اسمان چې دې یقین دی چې اسمان دی پر دې مځکه دې یقین دی چې مځکه ده پر دې ورځ دې یقین دی چې دا ورځ ده پر شپه دې یقین دی چې دا شپه ده دارنګه به دې د آخرت پر وجود باندې یقین یې دارنګه به دې د خدا پر حساب و کتاب باندې یقین یې ده نو مه منکره کېږي نو دې څه وکړي نو دې کوښښ وکړي ولیؤدیه فورا کې قدرت درلودی دستي دې ورکړي دستي دې ورکړي بس ورک او ولا یلجئه نه دې مجبوره کوي الی سلطان و خصومة و کچاری سلطان معنا یعنې کچاری وکړي سلطان پاچا بولي چې عرض سره کوي الی سلطان و کچاری ته و خصومة و دعوې و پیشۍ ته لاندې پیشۍ در سره کوي آخر باره دواړه د پوره سره بېزاره شي د دې دپاره دا کوي لیقتطع بها حقه چې د دغه مسلمان حق را بیل کړي را پرې کړي وباره به یا سوله را سره وکړي یا به فیصله را سره وکړي یا به حکومت وسنجي ښه دی چې دی ستړی شي او در کړی یې پور دی بدي یې نه ده در سره کړې ده دغه شان یې مه کوه دا د ایمان د حصو څخه یو غټه حصه ده چې په مسلمان کې پرته وي بس د بل په حق هغه رحمان بابا وایي الله بلا به وکړي لور وزوی به په ماړه کې د مولا جواب به څه کړي خو غورځېدل یې در یوه ځای او در بله ځای خو دې تاکه سره راوواله لور وزوی دې په ماړه کړله بس مګر اوس خو مولا جواب غواړي د مولا جواب به څه کړي
څنګه جواب الله ته ورکوې کومه بانه ورته جوړوې الله خو عالم الغیب والشهاده دی د زړه پرګو پردو دې خبر دی څنګه بیا کوې او خدای غواړي جواب پر سوالو جواب د سړي یقین و ایمان یې لنډی او که دا یقین و ایمان نه و نعوذ بالله چې سوالو جواب نشته اسلام نه دی کفر دی داسې کیسه ډېر کوښښ پکار دی نو آخر به هغه مجبوره کړي خبره کوي څنګه کوي هم ورته وایي څنګه کوي بل ورته وایي څنګه واره کاکا چې ستا یې خوښه ده هغه زموږ خوښه نه ده هغه د نیمه یې ورپرېږده نیمه درکړي هغه یې ورپاته دا زورونه چې وهل دا کچاریانې وو دا ارزونه وو دا کیسې چې کولې د دغه دپاره یې کولې چې نیمه یې راپرېږدي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وایي و ایما رجل خاصم الیه ول ای خلکو هر څوک چې ما ته دعوه راوړي فقضیت له علی اخیه زه وده ته فیصله ورکم پر هغه بل باندې نه دی دوه کسان خدا جلاله سره دعوه ده رسول الله زه دا فیصله ورکم د ده په خوله پر بل باندې شوم هغه در ملامت دی زه خو دې دام تېر کړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بحق لیس علیه په دې شي مې فیصله درکړه چې هغه په واقع کې ستا حق نه و خو زه دې تېر کړم ستا مې کوي نه یې دغه شخونګاګا پېښه شي رحمت یې نه وه هغه د نایکې والا چې ورکړله رسول الله ول ما ته چې راستئ زه و تا ته فیصله پر بل مسلمان باندې په ناکي سره درکړم فلا یأخذنه نه دې اخلي هغه سړی ودې وایي چې یا صاحب نیک ولې خوا دې درومې ګاټې یا نیک میو ګوره که څوم فیصله د محمد رسول الله پر وسوله ټاپه د محمد رسول الله پر ولګېدله دسخط د محمد رسول الله پر وسو نو څنګه نه خو باید شیرې مادر غوندې رواشي وسړي ته لام رسول الله وایي پام کوه چې یو یې نه خورې سړی یو یې نه شي ولې فانما اقطع له قطعه من نار جهنم دا مې یو ټوټه د اور د دوزخ در پرې کړې ده چې په داخل ما ته خو دې حقیقت نه ووایه نو زه خو دې تېر کړم رسول الله ول زما په خوله و تا ته نه روا کېږي خورایه مه سړیه که دې ناکي کړې وه د دوژخ ټوټه مې در بېله کړې ده چې په دا خبره ښه نو چې د محمد رسول الله په خوله لا هم د خدای حرام نس و حلال و چاته نو د یو ملا په خوله به چیري چې تی یار په خوله کې لکه د ژاولې ژونې داسې ورته واړی بیا داسې ورته واړی اصلي سر نه ور معلومه یې نه سر وخلاصوي هغه نو باره ووایي وایي نو بس ستا بالا نو دا خبره پسې غوټه کې چې ما ته فلانکي ملا مسله راکړه او فلانکي ملا مسله راکړه فلانکي ملا چې تی په دغه نه شرمېږي چې دا در هره ځایه رسوې و ملا یې نو بیا په دغه ولې شرمېږي چې نه مې ده ورکړې کاکا خلاص نه مې ده ورکړې ما نه ده ورکړې زه ولې شرمېږم تا حق نه وویل و هغه اقرار و حق ځای ته دې ځان نه ورساوي د خپلې ګټې په نسبت غږېدل یم او ګټه دې وکړله نبي علیه السلام و هغه سړي ته وایي ګټه دې وکړله مګر خو نو د چا دې وکړه د دوزخ ګټه دې وکړله د جنت ګټه دې نه ده کړې د حق ګټه دې نه ده کړې نو د دغه رویه څه په مسلمان کې دا سوچ پکار دی چې د ځان سره دی دا سوچ وکړي چې دا د دې ځای ګټه زما دپاره ګټه ده او که د آخرت دپاره لوی تاوان دی که د دې ځای تاوان مې لږ تاوان دی د آخرت ګټه چې په وکړم هغه ګټه ده نو حق تعالی دې توفیق راکړي څه ناڅه ترجمانو کې ډېره ده د رکوع یې ورسوو بسم الله الرحمن الرحیم حق تعالی جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي سره د ملګرو ځکه چې رسول الله ډېر سخت حریص و پر دعا و حق ته او پر قبول د ایمان د دی بسم الله الرحمن الرحیم حق تعالی وایي افتطمعون ایا تاسې تمه لرئ افتطمعون ایا تاسې تمه لرئ ای رسوله او سره د خپلو اتباعو چې صحابه دي ان د دې یؤمنو لکم چې دغه یهود یا علما د دوی به یؤمنو ایمان راوي لکم تی لره یعنې ستاسې سره به یو جم مسلمانان سي
یو رقم مسلمانان بسي یو رقمه بسۍ سره دا ستا تمه ده ورته چې دی به هم ستا د صحابو وار وسي انشاءالله سر به مو خلاصېږي په ترجمه اکتالا وی افتطمعون آیا تاسې تمه لرئ امید لرئ ان د دې یؤمنو چې مؤمنان دي سي لکم یعنې معکم سره د تی لکه تی چې یاست د غش دي سي او سره د دې چې وقت په تحقیق سره کانه و فریقون ډلې منهم د دوی څخه یحرفون یسمعون چې اورېدی بیا کلام الله د خدای خبرې پر کوی تور د موسی علیه السلام سره دی واورېدلې په هغه کې یې چنې د شروع کې د موسی علیه السلام سره ولې یا دغه شی نه دي درته ویلي ما واورېدل داسې درته ویل خدای تعالی وایي دا د هغه چرموښانو اولاده ده ستا و دوی ته تمه د ایمان ده په تش دعوت سره په تش بلنه سره اکتالا وایي وقد کان و فریقون ډله منهم د دوی څخه یسمعون چې اورېدی بیا کلام الله خبرې د خدای ثم پس تر دغه اورېدو بیا یحرفونه تغیرول یا تبدیلول تحریف و دې کجروي ته ویل کېږي چې پر حقه لار نه ځي کور ولاړ شي من بعد ما عقلوه الله وایي پس تر هغه چې د دوی به هم ښه سر په خلاص سو ښه بیا وسط ته ورسېدلې ده دغه بعده بیا هم پر کږه لار روانه ده وهم یعلمون دوی به هم په ځان پوهېدل چې موږ غلطه اخیستې ده مګر پر ټینګ نو خدای وایي چې هغو مشرانو یې داسې کارنامې دنیا ته راویستلې چې د خدای خبرې بیا واورېدلې زړه ته بیا ورسېدلې غوږ ته بیا ورسېدلې د ځان په ناکې به هم پوهېدی بیا به هم پر ناکه ولاړ دا بیا چیرې دلته راغله وإذا لقوا الذين وإذا هغه زمان لقو چې دوی به ملاقي سوله ملګري به سول الذین د هغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي دغه یهود چې به د مؤمنانو سره ملګري سوله کښې به نستل قالو دوی به ویل ول آمنا موږ ایمان دا د منافقانو شانم دغه د دغو یهودو شانم دا معنا وإذا خلا بعضهم الى بعض وإذا خلا چې را خلاص پسوله بعضهم بعضې د دوی الى بعض و بعضو ته د دوی نه دی چې یو د بله به خپل جنس سره پیدا کړله چې د مسلمانانو سره به سوله خو مسلمان بیا ځان بالی چې بیا به سره را خلاص سوله یو د بله به دوی د یوه جنس او د یوه کور دا سره پیدا سوله نو بیا څه کول قالو باره بیا ویل ول اتحدثونهم ایا تاسې خبرونه کوئ د دې مسلمانانو سره بما په هغه څه سره بیانونه کوئ د مسلمانانو سره بما په هغه څه سره فتح الله علیکم چې خدای علم را کړی دی یا فتح را کړې ده و موږ ته دا بیا سره ویله یو د بله چې په دوی ملګري سو دا یهود ول پام کوئ چې مسلمانانو ته دا خپل سر ښکاره نه کړي دا خو موږ ته یې سره خبر یو سر به مسلمانانو ته نه وایسته ځان ته ولې نه وایو ولیحاجکم به بیا پر تی باندې په دې خپل سر سره دلایل پیښ شوي ده وارنو چې زه خبره وکړم دی وایي درواغ مه وایه فلانکي ول دا دا ډول بل یو کې وایي درواغ مه وایه فلانکي ول دا دا په خپله مو ځان باره ورته ګوټه کوي محاجت و دې دلیل ته ویل کېږي نو دوی چې به د مؤمنانو سره سول خو المؤمنان یو چې څنګه به په خپل مابین کې سره سوله دا میټینګ بیا وکړي ول پام کوئ دا خپل سر و مسلمانانو ته مه پاشي ده ولې نه پاشو ولیحاجکم به عند ربکم بیا ستاسې سره دلایل هم په دې دنیا په وایي هم یې د خدای په حضور کې در سره وایي دوی خو اهل کتاب و خدای یې ماني آخرت یې ماني خدای وایي افلا دوی به ویل ول افلا تعقلون تی دغونه سوچ لا نه لرئ دغونه فکر نه لرئ چې دغه خپله خلم کلا ده هم بلا ده که دې دا خپل حال مسلمان ته وایي اخر به دې په دغه کې ګوټه کوي ده خدای تعالی وایي اولا یعلمون ایا دوی نه پوهېږي چې ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون خدای دې هم په پټ ښکاره دی هم دې په لڅ دغه مجلس به دې خدای په ورځ د قیامت پر ډاک کښېږدي چې د خدای څه پټوي دغه هغه علما و دغه کیسه و تی دا دې واورېدل ما بیان درته کړی و د مخ ومنهم بعضې په دوی کې بیا امیون امیان و خواران بس لکه سترګې چې ور وتړې هېڅ نه لیدلي نه کتلي لا یعلمون الکتاب چې دوی نه پوهېدله په دې کتاب لکه اوس دغه زموږ ستی د وخت امیان دي قرآن شریف له راواخدی قرآن شریف و بل کتاب نه سره پېژني زور و زیر و دا خبرې نه سره پېژني څه وایي
دا ملا ته لا یعنې اریانې اخیستې دا د کومې خواګر دی خبرې چیرې دي کومه دي ده شی نشته ده بعضې په دوی کې هم داسې امیان و چې په کتاب نه پوهېدل په تورات نه پوهېدل الا امانیه پوهېدل په دې خپل خواهشت به چې زړه بیا ورته ویل هغسې کول موږ ته خو هم دغه یو څه ناڅه خو چې هېڅ نه پوهېږو خپل زړه چې موږ راته ویل بس دغه صحیح ده بیا که یو وخت یو ملا یا یو څوک را باندې پېري چې دا څه کوې دا خو ګناه لري څه کوي دا ګناه لري نه کوم بیا نه کوم کړی څنګه څه هغه کې نو بیا دی هم چېرته نه وایي چې هم بلا مه پسې ور یادوه داسې دا معنی یو ورځ یو سړی دلته راغلی د ماښام مازدیګر لمونځ کوم که بل رقم سړی و زما چې یو پوښتنه وکړله د زړه درته وایم ما نو در اوسه دی نه ویل وایي دا شی باره ما ورته دا خو ګناه لري دی ها څه وایه ها څه وایه ای ته اوس د زړه وایه هم ګناه لري ها څه وایه دوه ودرې باره ما ورته ویل که دی دی چې پسخند را وایي در ماجد تر اوسه دا ځای نه دی که ګپه را باندې کوې در ماجد ته باندې وکړه زه به درته ودرېږم ته خپل زړه را سوړ که ګډ او که مسله غواړې یا حکم غواړې دا دی بالا زه درته ولاړم داسې ناولاده ورته معلومېدله لکه ګر سره چې نو مال چشتې پښتې چې دی درته ناولاده یعنې داسې دوه و درې واره چې زه په خدای باره جینې وشرمېدم مګر د ده به شاید عادت دغه یو ګر سره عادت بیا ووینې مګر ماتې خوند نه کوي را ولې داسې دوه و درې واره سره ها څه وایه ته اوس ها څه کوې ته اوس ها څه وایه داسې دی کولی مال کاکا ته